او نن هم زموږ موضوع ده الکلام. یو ورځ مخکې هم موږ د دې موضوع په باره کې بحث کړی و او د دې باره کې مو احادیث ویلي وه چې انشاءالله نن به د نورو احادیثو یادونه وکړو. او دا هم د ابي داود روایت حدیث دی. عن عائشة د حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی. قالت ویل كانت هو كلام رسول الله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کلاما فصلا خبرې جلا جلا یعنی واضح خبرې صافې خبرې فصل یعنی هر لفظ د بل لفظ څخه جدا یفهمه ورباندې پوهېدل هغوی كل من سمعه هر هغه شخص چې هغه یې اورېدل یعنی د هغه صلی الله علیه وسلم اورېدونکی چې هر څوک و د هرې درجې چې و هر څونه ذهني لیول چې و او د هر بیکګراوند چې و د هغه صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې پوهېدل ولم یکن یسرد سردا او هغه خبرو ته طول نه ورکوي یعنی اوږدې خبرې نه کولې مختصرې خبرې کولې. رواه ابو داود. او د دې خبرې وضاحت یو بل حدیث هم کوي د حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يحدث حديثا لو عده عود لأحساه. معنی څه ده؟ یعنی هغه صلی الله علیه وسلم هر کله چې هره خبره بیان کول يحدث حديثا هغه به داسې خبره وه لو عده عود د عده څه معنی یعنی شمیرلی حساب کولی العد یعنی حساب یعنی حسابوونکي چې هغه حسابي نو بیا څه کېږي لعده نو بیا یې هغه حسابولی شوی چې هغه صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې په یوه موضوع باندې څونه خبرې وکړې. موږ به یوازې په ځان کې فکر وکړو چې موږ څونه زاید وایو څونه فالتو خبرې کوو. د حضرت عائشة روایت دی. په اصل کې دا د یو طویل اوږد روایت یو کوچنی روایت دی چې یو شخص راغی او د هغه د حجرې د باندې کښېنستی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو څو خبرې بیان کړې. حضرت عائشة هغه وخت نوافل ادا کوله ویل یې كنت یصبح یعنی تسبیح یې کول او دلته یې مطلب د تسبیح کولو څخه تسبیح راخیستل او تسبیح کول نه دی بلکې لمونځ کول دی یعنی د نوافلو لمونځ یې کوي. نو هغه په خبرو باندې پوهوای نه شوی نو تر دې دمخه چې هغه په خبرو پوه کړي وای هغه د هغه ځایه ولاړې. اوس نو ظاهره خبره ده چې د هغه خبرې خو نورو هم واورېدلې نو په هغه موقع کې حضرت عائشة بس دونه وویل چې هغه صلی الله علیه وسلم ستاسې پر کوم اوږدې خبرې نه کولې یعنی تاسې د هغې څنګه پیروان یاست یعنی څنګه فالوورس یاست تاسې څنګه اتباع کوونکي یاست څنګه تابعداران یاست چې د هغه صلی الله علیه وسلم په کلام کې به طوالت نه و ځکه چې په هر خبرې کې زیادت طوالت زیاتوالی د خبرې اثر هم ختموي او د هغې سره سره په نورو باندې دا بوج هم جوړیږي او نور ورباندې پوهېدل او د هغه په زده کولو کې ورباندې سختي هم پیدا کېږي ځکه چې هغه صلی الله علیه وسلم یو معلم و انما بعثت معلما او د معلم کار چې شي نورو ته چې څه ورزده کوي هغه ورزده کړي. او تاسې خو ټول په دې پوه یاست چې په هغه وخت کې دونه کاغذ او قلم نه و د لیکلو او ویلو دونه سهولت نه و لیکلي والا شیان نه پیدا کېدل ریکارډ رقم شیان نه پیدا کېدل او خلکو چې څه زده کول او څه په یادول په یو وار به مجبوره وه چې زده یې کړي او په یاد یې کړي او دوی ته د دې فیسیلیټي زده وبرابرې چې دا یوه خبره دوه درې وارې واورې دوی مجبوره وه چې په یو وار په هغه باندې هم پوه شي او هم یې په یاد کړي ځکه چې د هغه خبرې خو کوم عامې خبرې نه وې د هغه زموږ رقم اوږدې خبرې کولې نو هغه به چا په یادېدی شوی خو که نو دوی دا خبرې نه وای په یاد کړي نو دا به تر اوسه پورې موږ ته څنګه رارسېدلي وای او که بیا هم په یو طریقې سره موږ ته رارسېدلي وای نو اوس په دا مصروفه ژوند کې د دونه سهولتونو سره
د چا سره به وخت وای چې هغه یې ویلي وای یا یې زده کړي وای یا هم په پوسټ شوي وای. اوس کې هم په موږ کې څونه دونه خلک دي چې د هغه صلی الله علیه وسلم په ټولو خبرو باندې خبر آګاه یې او زده کړي یې. څونه ته به معلوم یې، یعنې په سلو کې به څو فیصدو ته دا خبرې معلوم یې. دا رقم په مختصر ډول موږ څونه احادیث د هغه صلی الله علیه وسلم زده دي، نه مو دي دونه زده. نو که فکر وکړئ چې هغه اوږده وای نو بیا تر د هغه نه سختېدله. حضرت جابر وایي دا صحابو څخه دي چې د هغه خبرې یې موږ ته رارسولي دي. حضرت جابر وایي كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل وترسيل. كان في كلامه ترتيل أو ترسيل. معناه څه ده؟ د ترتیل څه معنا کېږي؟ یعنې په کلاره سره یو شی ویل، نه یوازې چې یو لفظ په ډېر کلاره سره ویل، بلکې هر حرف په وضاحت سره بیان کول، د هغه د حرکتونو او مخارج سره یعنې په پوره ډول یې واضح کول هم او په کلاره یې هم خبرې کول. نو دا و د هغه صلی الله علیه وسلم کلام. او په دې حدیث کې هم څه راځي؟ كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. اوس په یو وار موږ په ځان کې فکر وکړو، موږ په یو وار د ځان څخه دا سوال وکړو چې آیا زه په حقیقت کې په دا انداز سره خبرې کوم چې خبرې باندې مې ټوله پوه شي؟ آیا موږ په شعوري ډول په دې باندې کوشش کوو؟ او تاسو به په دې پوهېږئ چې کله کمیونیکیشن صحیح نه وي، اړیکه نیول صحیح نه وي، نو ډېر جنګونه جوړېږي، ډېر مشکلاتونه جوړېږي. یعنې موږ چې کله غواړو یو شی ووایو او خلک بل شي باندې پوه شي، یعنې بل هدف ځینې واخلي، نو اورېدونکي هم په دې باندې صحیح نه پوهېږي. یعنې کله چې تاسو بل شی غواړئ ووایاست خو هغه اورېدونکي بل رقم پوه شي، نو د هغه ځای یو اختلاف پیدا کېږي، د هغه ځای مشکلات پیدا کېږي او بیا د هغه ځای څخه ملټیپلای کېږي او د هغه ځای بیا اړیکې خرابېږي او بیا د هغه ځای څخه خبرې خرابېږي، یوه خبرې څخه بله خبره جوړېږي او بیا په دې رقم مشکلاتو په حلولو سره موږ خپل ټول ژوند تېروو او زموږ د ژوند یو ډېره حصه په مس انډرسټینډینګ په پاکولو سره تېرېږي، یعنې د غلط فهمي د حلولو او ایسته کولو کې تېرېږي. نو آیا دا بهتره کار نه دی چې په اول کې بلا باید کوشش وسي چې غلط فهمي باید پیدا نه سي؟ او د هغې لپاره بهتره څه ده چې خبره په دا ډول انداز سره وشي چې نور په پوه سي. او په خاص ډول په دې حدیث کې کل من، هر یو پوهېدی ورباندې، هر یو یې په خبرو پوهېدی. زموږ په خبرو باندې که یو څوک پوه هم سي خو ټول نه پوهېږي، ځکه چې موږ د نورو رعایت نه کوو، موږ یې پروا نه لرو، موږ یې کیر نه کوو، موږ چې د چا په کیسې کې یو هغه یوازې او یوازې زموږ پر ځان دی. موږ خو د بل لپاره ژوند کول زده کړي دي او گفتگو یو داسې عمل دی چې موږ تر ټولو ډېرې د بل سره کوو، د بل لپاره یو کار وکړو خو خبره حتما کوو، او که خبرې هم داسې چې بل فایده ځینې وانخلي، نو زموږ د دې زندګي څخه چا فایده اخیستې ده؟ موږ خپل په ژوند کې چاته څه ورکړي دي؟ مخکې هم حدیث راځي عن انس، د سیدنا انس رضی الله عنه څخه روایت دی عن النبي صلی الله عليه وسلم، د نبي صلی الله عليه وسلم څخه انه بشک هغه كانت هو اذا تکلم، کله چې کلام کوي یا خبرې کولې، بکلمة هر خبره، اعادها ریپیټ کولی هغه یا هم تکرارولی هغه، ثلاثا درې وارې، حتی تر هغه پورې تفهمه چې ورباندې پوهېدل، یعنې درې وارې هغه صلی الله علیه وسلم خپله خبره تکرار کوله تر هغه پورې چې نور په هغه باندې پوهېدل. د دې څخه دا مراد نه دی چې
هغه به هره خبره درې وارې تکرارول. د دې څخه مراد دا دی چې یعنې چې څه مهمې خبرې وې یا هم کله چې هغه دا محسوس کوي چې نور زما په خبرې په اخیستلو کې څه مشکل لري یا هم زما خبرې نشي په اسانۍ سره اخیستلی، نو هغه یې درې وارې تکرارولی. او د هغه رقم وإذا أتى على قوم، کله چې هغه د یو قوم خواته تلي، فسلم عليهم، او بیا هغوی ته سلام ورکوي. سلم عليهم ثلاثا، او پر هغوی یې درې وارې سلام کوي. د سورت نور په تفسیر کې راځي چې کله هغه د یو چا ملاقات ته ورتلي نو درې وارې یې سلام ور اچوي. ولې؟ ځکه چې که یو وارې یې وانه اورېدی نو دوهمه پله، چې دوهمه پله وانه اورېدي نو درېیمه پله، او که یې جواب لاسته رانه وړي نو بل ته راګرځېدی. لکه څنګه چې په قرآن کې راځي وإذا قیل لکم فارجعوا، که څوک د زبان حال څخه ووایي که د زبان قال څخه. د ترمذي کې د دې روایت نور تفصیل هم راځي چې د سیدنا انس روایت دی چې کله چې صلی الله علیه وسلم کوم خبرې کوله هغه به یې درې وارې تکرارولې تر هغه وخته پورې چې د هغه په خبرو باندې پوهېده. ګویا د هغه توجه پر چا باندې وه چې خلک د هغه په خبرو باندې پوه شي، یعنې په پوهېدو یې فکر و. د نورو تسلي یې کول. د بخاري په روایت کې هم راځي انما بعثت بجوامع الکلم، چې زه یې د جامع کلماتو سره راستولی یم. نو د دې احادیث څخه موږ څه پوه شوو؟ تاسې څه ځینې واخیستل؟ تاسې څه ځینې زده کړه؟ دا چې موږ باید په مختصر ډول سره خبرې وکړو، په واضح ډول سره باید خبرې وکړو، د پوهېدو کوشش یې باید وکړو، short to the point، او دا چې باید پوه شو، پوه یې کړو، او میک شور کړي چې نور هم ستاسې په خبره باندې باید پوه شي. نو چې په خبرو په پوهېدو باندې دونه مشکل پیدا شي نو په عمل کې به څومره مشکل پیدا کېږي. د پوهېدو کوشش باید وکړو، د پوهولو کوشش یې باید وکړو. یعنې تاسې وګورئ درې وارې هغه وخت خبرې کېدی شي چې یو خبره لنډه وي، او کله چې خبره ډېره اوږده او طویله وي او بیا هغه درې وارې هم وي نو د اورېدونکي به څه حال وي؟ تاسو خپله فکر وکړئ. کثرت کلام په خپل ذات کې یو ناپسندیده شی دی. ډېر خبریاله کېدل، ډېرې خبرې کول دا یو ناپسندیده عمل دی. ډېرې خبرې څه وخت کېږي؟ کله چې انسان لږ سوچ کوي، لږ فکر کوي، او لږ فکر کول کم عقلي ده. لږ سوچ کول، لږ فکر کول چې شته کم عقلي ده. انسان چې کله فکر کوي او خپل عقل استعمالوي نو د ډېرو شیانو په ډېرو کونجو باندې او بحثونو باندې بیا فکري او بیا د هغې د مطابقت سره سم رایه ورکوي. او کله چې انسان په فکر کولو کې لږ وخت لګوي او په خبرو کولو کې ډېر وخت لګوي نو بیا څه کېږي؟ نو بیا د عقل صحیح استعمال خو نشي کولی. او د دې یو بل تاوان دا دی هر انسان چې ډېر وایي نو ډېر زده کوی نشي، ځکه چې هغه یې د خلکو څخه اخلي نه. اورېدونکي ډېر وخت نه لري، او کله چې هغه اوري نو فکر یې په اورېدلو کې نه وي، په اخیستلو کې یې فکر نه وي، فکر یې په چیش کې چې زه به کله به ما ته نوبت راورسېږي، کله به ما ته د خبرو نوبت راورسېږي او زه به خبرې وکړم، او د هغه په ذهن کې به نورې خبرې چلېږي، نور ریلز به چلېږي. هغه دا سوچ نه کوي چې څه روان دی، څه باید واورم. هغه دا فکر کوي چې زه باید څه ورباندې واورم. نو بیا هغه محرومه کېږي د هغه خیر څخه چې هغه ته میلاوېدی شي، هغه ته لاس راتلی شي. بیا په هغه وخت د انسان په معلومات کې اضافه هم کم کېږي، په خاص ډول که د علم مجلس یې او خلک یې سم وانهوري، او بیا په دغه رقم بیا ډېرې مخته مسئلې او معاملات هم سره خرابېږي. او د هغه کوم مخکې چې هم موږ ویلي وه چې بې فایده کلام گفتگو د ژبې ناقدري ده او د نعمت غلطه استفاده ده. دا ژبه زموږ لپاره څه ده؟ زموږ لپاره یو غټ مال دی.
دی او د نعمت صحیح استعمال چیز دی چې موږ یې په سمه طریقه په سم وخت باندې استعمال کړو. هغه صلی الله علیه وسلم یو وارې ابوذر رضی الله تعالی عنه ته فرمایلي وه چې آیا زه تا ته یو داسې عمل ونه وایم چې د هغه بوج پر انسان باندې ډېر سپک دی مګر پر میزان باندې ډېر دروند دی، یعنې په کولو کې خو آسان دی مګر د نتیجې د پلوه ډېر بااهمیته دی، دروند دی. عرض یې وکړئ ای د الله رسوله ضرور یې راته ووایه. ویې فرمایل علیک بحسن الخلق و طول الصمت، پر تا باندې لازم دی حسن اخلاق و طول الصمت او طویل خاموشي، یعنې د ډېر وخت لپاره خاموش اوسېدل. سمراق د ابوجابر رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه کوي چې آیا ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مجلسو کې ناست وې؟ او که ناست وې نو د هغه مجلسونه به په څه ډول وه؟ خو که اوس موږ ته یو صحابي میلاو سي نو موږ به څه وکړو؟ نو موږ به هم دغه پوښتنه وکړو چې ستاسې مجالس به څنګه وه؟ هغه خبرې څنګه کولې؟ هغه څنګه خوړله؟ هغه څنګه کښېنستی؟ هغه څنګه ولاړېدی؟ هغه څنګه په لارې تلي؟ ځکه چې هغه د هغه سره ګډ کوئ نو دغه سوالات یې ځینې کول. نو ویې فرمایل نعم، یعنې هو، فکانت کثیر الصمت، هغه سړي خاموشي اختیار کوونکی و، یعنې هغه خپل مجلس کې ډېر وخت خاموش و او چوپ و او موږ کوچنیان و هغه وخت او د هغه شاوخوا ته به وو او ما خپل په پوره زندګي کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په رقم خاموش انسان نه و لیدلی. یعنې د هغه صلی الله علیه وسلم په مجالس کې به طویله خاموشي وه، یعنې هغه ډېر اورېدله او کله چې د هغه شاوخوا د هغه ملګري مجلس کوئ نو ده به ماسې مسکا کوله، یعنې اورېدل یې ډېر، مسکا یې کوله او خاموشي یې اختیار کوله او اورېدل یې ډېر. او کله چې یې خبرې کولې یوازې د کار خبرې یې کولې. او څنګه چې په یو بل موقع کې یې فرمایلي دي چې زما د دې ژبې څخه د حق علاوه بل هېڅ شی نه راوځي، یعنې که څه هم زه په قهر کې یم، که څه زه په خوشحالي کې یم. ځکه چې یو صحابي عبدالله بن عمرو بن عاص څه به یې کول؟ د هغه په مجلس کې به چې څه هغه فرمایل هغه به یې لیکل. نو خلکو په هغه باندې اعتراض وکړي چې ګوره ته هر شی لیکې، هغه انسان هم دی، هغه ته قهر هم راځي، هغه خوشحاله کېږي هم، هغه غمګینه کېږي هم، نو ته دا هر شی مه لیکه. نو په دې کې هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړي چې خلک زما په لیکلو باندې اعتراض کوي. نو هغه صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په خدای قسم د دې ژبې څخه د حق علاوه بل هېڅ شی نه راوځي. غم، قهر، خوشي دا خو د ټولو سره یې، مګر په دا ټولو موقعو کې د حق خبره وشي دا اصلي کار دی. دا کېدای نه سي چې قهر رانه سي، انسان خوشحاله نه سي، یعنې داسې بې جذبانه خو انسان کېدای نه سي، مګر اصلي خبره څه ده چې څه چې ویل کېږي هغه په پوره فکر سره وویل شي. د ابوهریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر هغه شخص چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري هغه ته ضرور دی چې سمه خبره وکړي یا هم خاموشي اختیار کړي. یعنې خاموشي برای خاموشي هم پسندیده کار نه دی، یعنې که په یو موقع کې ستا سره د ویلو لپاره بهتره شی نو ته بهتره دی چې هغه ووایې، خاموشي باید اختیار نه کړې. یعنې بې وخته خاموشي هم ښه نه ده او بې وخته گفتگو هم ښه نه ده. د دې دواړو ترمنځ باید اعتدال یې، میانه روي یې. نو لکه څنګه چې موږ اوس د خاموشي په باره کې وایو نو د دې مطلب دا نه دی چې د کار په وخت کې هم ته خاموشي اختیار کړې، کښېنې او خبرې ونه کړې. دا هم یو ناپسندیده رویه ده، عمل دی. داسې خاموشي چې نور د اذیت سبب وسي نو دا هم صحیح نه ده. په صحیح وخت کې صحیح خبره کول ډېره ضروري ده. نو ګورئ دوې خبرې دي، یو خبرې کول او بل خاموش کېدل.
نو که ښه خبره در سره وي نو خاموش کېدل بهتره لاره نه ده. ته باید خپل خبره وکړې، خو که ستا سره سمه خبره نه وي نو بهتره ده چې خاموشي اختیار کړې. مګر ضرور دا وي چې وکتل سي چې انسان بې موقع خبرې ونه کړي، بې موقع گفتگو ته ادامه ورنه کړي. فلیکن خیرا، دا یې اول وفرمایل او لا یصمت، او که خیر نه وي نو خاموشي اختیار کړه. نو خیر چشتی دا چې انسان د چا په علم کې اضافیت راوړي، یا دا چې یو چا ته ښه مشوره ورکړي، یا د یو چا غم لرې کړي، یا د چا سره خپل ښه افکار شریک کړي، یا هم د چا څخه یو ښه سوال وکړي چې په هغې سره د زده کولو او ور زده کولو ښه عمل یې. ځکه چې ډېر خلک چې کله دا رقم احادیث واوري نو بیا په یو منفي ډول سره پر هغې باندې عمل کوي، بیا نه خاندي، مسکا نه کوي، بیا نه خبرې کوي، نه د کوم جذبات اظهار کوي، او بیا بس هغه تنها او تنها خاموشي اختیار کوي. دا هم صحیح کار نه دی. ښه اخلاق څه دی؟ چې په کوم ځای کې چې د خندا خبره وي نو هلته وخاندئ، کوم ځای کې چې د غم او بدیا خبرې وي نو جذبات ښکاره کوي د هغې په اساس سره. کوم ځای کې چې ستاسو څخه سوال کېږي او تاسې په جواب باندې پوه یاست نو خپل علم شریک کړئ. او که د چا په مجلس کې سره د هغې څخه بهتره خبرې نو تاسې هغه باندې دخالت وکړئ، د هغه خبره اوس سمه کړئ. فلیکن خیرا، خیر باید وویشل سي، په خیر کې باید بخیلي ونه سي، خیر باید شریک سي، مګر په موقع او محل سره په مناسب انداز سره، د ضرورت په مطابق سره، بې له ضرورت نه. اصلي شی اعتدال او میانه روي ده. او په دا وخت کې زه خاموشي اختیار کړم نو دا خاموشي به صحیح خاموشي نه وي، ځکه چې یو معلم چې هغه ضرورت دی چې خپل علم شریک کړي، او د علم په وخت کې چې څه ضروري خبره ده هغه باید شریک کړي. هو د هغه ځای خبرې چې په موضوع کې شاملې نه وي هغه باید ونیسي، هغه وخت کې باید خاموشي اختیار سي. او دا چې زموږ د وخت د بربادېدو سبب کېږي هغه صحیح کار نه دی، مګر داسې کار چې ستاسې په علم او عمل کې د ښه زیاتې سبب کېږي، ستاسې د ښهوالي او د خیر سبب کېږي، نو بیا هغه کول او هغه ورښول دا بهتره کار دی، پسندیده عمل دی. او دا بیا په چیش کې راځي؟ په خیر کې راځي. یعنې موږ خیر ویشو، فلیکن خیرا، په خیر کې باید بخیلي ونیسي، هغه باید وویشل سي، مګر په میانه روي سره. اصلي هوښیاري خبره دا ده په کوم ځای کې چې باید خبرې وسي هلته خبرې وسي، او په کوم ځای کې چې د خاموشي ضرورت وي هلته خاموشي اختیار سي. خپله باید هم خبرې وکړي او نورو ته هم اجازه ورکړي چې خبرې وکړي. مشکل چیرې دی؟ دا چې بس یوازې او یوازې ته خبرې کوې او بل ته د خبرو کولو اجازه نه ورکوې. په صحیح موقع سره باید مناسبې خبرې وسي. هغه شخص چې ډېرې خبرې کوي هغه یې زده کوی ډېر وسي، لکه څنګه چې حدیث دی فلیکن خیرا او لا یصمت. نو په هر څه کې چې خیر وي، که څه هغه سوال وي یا که هغه جواب وي، که څه هغه مشوره وي، که څه هغه هر څه وي یا هم شرعي وي، هغه باید په ضروري ډول اظهار یې وسي. خو مګر ستاسې په خبرې سره چې نور ډېر ازاره کېږي او یا هم تاسې نور مسلید کوئ، یا دا چې ستاسې په خبرو سره فساد پیدا کېږي، که څه هم ستاسې نیت به صاف وي، یا دا چې تاسې به رښتیا وایاست، مګر که نتیجه خرابه وي نو د دې څخه بهتره دی چې انسان خاموشي اختیار کړي. بې وخته خاموشي او بې وخته خبرې کول دواړه صحیح کار نه دی. د حق خبره کول او رښتیا ویل او په حقیقت سره په سم وخت کې خبرې کولو سره بس دا یوه خبرې ته پام وکړئ. که ستا په حق ویلو سره خیر پېښېږي نو دا د حق خبره وکړه، خو که ستا د دې حق خبرې سره یعنې د دې نتیجه که ښه نه یې نو په دې وخت کې خاموشي بهتره ده. موقع او محل ته کتل دا تر ټولو ډېر ضروري کار دی.
ځینې خلک د خوشحالي په ماحول کې داسې مخ نیولي یعنې تریو تندی نیولي دا سم کار نه دی هغه د نور خوشحالي هم ورختموي دا هم یو ناپسندیده عمل دی هغه صلی الله علیه وسلم څه کول صحابه و ډېرې خبرې کولې نو هغه وخت په هغه څه کول د هغه ریاکشن به څه و هغه داسې نه و چې سنجیده مخ یې نیولي و او دغسې به ناست و بلکې هغه مسکا کوله یعنې غوږ یې نیوی او مسکا یې کوله او په دغه رقم په دې مجلس کې کومه خبره صحیح نه وه نو په دغه وخت کې د هغه خبره یې قطع کول او سمه لاره یې ورښوله چې دا کار دې صحیح نه دی داسې خبره مه کوه بهتره دا رقم دی چیرې چې د اصلاح ضرورت و هلته یې اصلاح هم کوله او خبره تکرارول هم بېحده ضروري ده ځینې وخت داسې چې خلک ورباندې پوه نه سي نو موږ ته قهر راځي چې اوف ته ولې پوه نه سوې یو وارې خو مې درته وویله اوله کاري ولې غوږ نه نیوئ موږ عموما په داسې حال کې خپل د قهر اظهار کوو موږ باید په الفاظو کې ونه کړو او څنګه مخکې هم د دې حدیث ذکر کوی دی حضرت عقبه بن عامر د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې ما ته د نجات یو نسخه بیان کړئ چې په یو ډول زما نجات وسي د صحابو د ژوند دغه مقصد و چې زه په آخرت کې به څنګه نجات پیدا کړم نو هغه څه ورته ویله امسک علیک لسانک ولا یسعى بیتک وابکي على خطیئتک خپل په خطاو باندې وژاړئ دا نسخه زموږ څخه څو لپاره استعمالوي خپل د نجات لپاره زموږ زیاتره توجه د کور څخه د باندې معاملاتو کې د دنیا په سیاستونو باندې په مشورو باندې موږ خبرې کول موږ د خپل فرض ګڼو هغه غلطي ته خو موږ پام نه کوو نو چې نظر ښکاره نه سي نو بیا ژاړو به د کوم ځایه خپل د ځان په باره کې فکر وکړئ چې تاسې په زندګي کې څه ووایئ خیر زندګي خو لا ډېره لرې خبره ده په هفتې کې څه ووایئ موږ خپل په غلطیانو باندې ژاړو دا سوال باید د ځانه وکړو چې موږ په هفتې کې څه ووایئ خپل په خطاو باندې ژاړو ځکه چې دا وکېدی چې په پوره هفته کې موږ یوه غلطي هم ونه کړو کېدی سي خو موږ یوه هم دا ډول نشي کولی چې زه په هفتې کې یوه غلطي هم نه کوم یا ما نن هېڅ غلطي نه ده کړې هېڅوک دا نشي ویلی نه زه دا ویلی سم او نه تاسې دا ویلی سي نو که موږ هره ورځ غلطیانې کوو هره هفته خطاوې کوو نو په هغې باندې د شرع تناسب څه دی صفر زموږ سره خو د دې وخت یا نشته او دلته چې دا په حدیث کې دا خبره سوې ده دا یې سریانو ته ویلي وه خو ښځې هم پکې کې شاملې دي ځکه چې سړیانو ته خو ژړا دا یو عیب دی چې سړیان خو باید ونه ژاړي تل په خطاو باندې ژړل موږ خو په عادي ډول پر هر شي باندې ژاړو مګر خپل په غلطي باندې ژړا چې زه ګناهکاره یم زه غلط یم او د پاک زړه څخه ژړا کول او په حقیقت کې ژړل د هغه خو د اصلاح نسخه ده او په دغه اصلاح څخه خو موږ ته نجات میلاو کېږي حضرت عبدالله بن مسعود یو وار د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه پوښتلي وه چې تر ټولو ښه عمل څه دی نو هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل په وخت باندې لمونځ کول نو بیا هغه وپوښتل د دې بعده هغه وفرمایل چې ستا د ژبې څخه نور سلاوت اوسي ولې دا ژبه ډېره غټ هتیار دی د کلمې خپله معنا څه ده یعنې زخمي کول یعنې داسې خبرې مه کوه چې په هغه باندې نور زخمي سي ازار سي بل حدیث وایو عن محمد ابن منكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كره رواه البخاري كتاب الأدب د محمد بن منقدس څخه روایت دی چې ویې فرمایل ما د جابر څخه واورېدل رضی الله عنه زه راغلم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواته د قرض په معاملې کې چې زما په پلار باندې و
یعنې د هغه پلار شهید سوی و او په هغه باندې یو سخت قرض و. نو ما دروازه وټکول. نو هغه وفرمایل څوک دی؟ ما وویل زه یم. نو هغه وویل انا چې زه څه یم؟ نو ګویا هغه دا خبره ناپسنده کړه. رواه البخاري کتاب الادب. نو دلته خبره دا ده چې کور ته راتلونکی شخص خطا یې جوړه کړه، اصلاح یې وکړه. زه دا فکر کوم چې د صحابه کرامو د رفتارو دا عظمت ګورې دلته حدیث روایت کړي او خپل غلطي یې بیان کړې ده او هغه روایت بیا روایت شوی دی تر څو چې هغه د نورو د اصلاح ذریعه جوړه سي. آیا په موږ کې دونه همت شته؟ نو آیا موږ داسې کوو چې زموږ څخه غلطي سوي او یو چا موږ اصلاح کړي یو؟ نو په غټ مجلس کې موږ کښېنو او موږ وایو چې زما څخه فلانې غلطي سوې وه او فلاني زه اصلاح کړمه. سوچ وکړئ دا څومره د جرأت خبره ده. د دغه کار نوم اخلاق دی. د کوم کمپلیکس شکار نه و دوی. واضح و صاف و زړه یې پاک و. زړه یې پاک، قول یې پاک و. او په دې خبرې سره د دوی سره څه شرمندګي نه وه. دوی په دې هڅه کې وه چې نورو ته اصلاح وسي. چې ما دا کار وکړي، هغه واورېدل او هغه دا کار ناپسنده کړي، خوښ یې نه شو. ګویا د حضرت جابر کوم عمل چې یې ناخوښه کړی و هغه حضرت جابر بېرته خلکو ته وایي تر څو چې یو بل څوک دا کار ونه کړي. او په دې کې خبره دا ده زموږ ته زده کړي چې زموږ کمیونیکیشن او زموږ خبرې باید واضح وي او داسې الفاظ باید استعمال کړو چې بل شخص پوره پر پوه سي. داسې خبره باید ونه کړو چې نور په حیرانه او پریشانه سي. مثال په تلیفون کې خپل نوم نه ویل او بیا دا ویل چې اوه ته ما نه پېژنې، یا دروازې ته راسې او خپل نوم ونه وایې، یا هم د ملاقات په وخت کې ځان تعارف نه کول، انټروډکشن نه کول او د بل څخه دا توقع کول چې هغه خو باید ما وپېژنې، یعنې د بل امتحان اخلي او هغه هلته لیک ډاون کول، ښکته کول یې، کم کول یې، شرمنده کول یې. ګورې دا هم د شرمندګي خبره ده. هغه انسان شرمنده شو چې ښه تا زه ونه پېژندلم، دونه ژر تېر کړمه. یعنې دا مخامخ شخص په مشکل کې اچوي. دا رقم کار هم سخت ناپسنده دی، ښه کار نه دی. نو هغه مخامخ شخص په دې حالت کې داسې امبیرسمنټ حالت کې هېڅ خو نشي کولی چې وهم کې څه به وکړي بې له دې چې دا ووایي او زما څخه خطا شوې ده. نو په دې سره ډېر اوږد مجلس جوړېږي. خو که انسان سلام واچوي او ووایي چې زه فلاني یم او زه غواړم د فلاني سره خبرې وکړم، نو دا به بهتره کار وي. لکه په وایس میسیجز کې یا هم ریکارډ میسیجز کې چې خلک وایي اوه ما تا ته دونه ډېر زنګونه وویل، ته خو بیخي نه معلومېږې، او دا وایي چې پلیز ما ته بل ته کال وکړه. نو چیرې کال وکړو؟ ځینې وخت نمبر هم نه وي. او بیا بعد زنګ وایي چې ما خو زنګ در وهلی و، میسیج مې پرې ایښی و، نو تا ولې ما ته کال بیک ونه کړي؟ نو چیرې زنګ در ووهم، ته څوک یې؟ ما ته ستا نوم نه دی معلوم. کار دې هم راته ونه وایي چې زه په کار باندې پوه شم چې ته خو فلانی نفر یې. نو ګناه خو دې خپل ده، مګر اعتراض خو ټول پر بل اچوي. دا رویه هم صحیح رویه نه ده. موږ باید اول په ځان کې فکر وکړو چې په موږ کې په کوم ځای کې کمي ده. یعنې که یو شخص هغه شی موږ ته بېرته واپس رانه کوي او زموږ د خبرو جواب یې رانه کوي، او ځینې وخت هغه رقم متضاد خبرې هم کېږي چې وایي زه بیا زنګ در ومه، بیا په اخر په خبرو کې وایي بیا نو زنګ راووه. اوس نو دا خو کمپلیکس پېښ شو. اوس زه زنګ در ووم ته زنګ راویې. کمپلیکیټډ خبرې کول، یعنې په وضاحت سره خبرې نه کول او نه ویل چې ته څه غواړې، دا هم سم کار نه دی. تاسې باید ووایاست چې تاسې د بل نفر څخه څه ایکسپیکټ کوئ، ستاسې ایکسپیکټیشن څه دی، څه ځینې غواړئ. خو که تاسې خپل ایکسپیکټیشن ورته ووایاست، نو بل انسان د هغه په مطابق سره ستاسې سره عمل کوي او معامله کوي. دا کیسه راوي دی محمد بن منکدر. دا به څوک یې؟ دا تابعي. ولې تابعي؟ هغه چې د صحابي څخه روایت کوي او خپل په زندګي کې یې صحابي لیدلی وي چې محمد بن منکدر کنیت بن عبدالله دی.
أو دا والد نمهم عبد الله هو محمد بن منكدر بن عبد الله أو دا يكرمي هو قريشي دي ومدني دي يعني فمدنية كي أسدي فتقوى كي دير غط مقام دلو دي حافظ الذهبي كي شددين سقاهات يعني السقا أو دا دب عملية أو علمي رتباني لطول اتفاق دي يعني فالعلم أو عمل كتير مستوى ابن هجر ده بباريكي لكي شده قرآن ممتاز قارئه ابن مالك ده سيد القراء واي يعني ده قاريانو هم سردار دي يعني فدير شايستا لول سر قرآن واي غوري ده دي گواهينا بتاريخ كالي سوي بي از مش بحق بسو گواهي وركي شو مش قرآن تسم لول وايو نور خو پرېږدي زموږ اولاد به زموږ ګواهي ورکړي. اصلي خبره دا ده چې موږ قرآن مهم نه ګڼو. که څه مو زده یي که نه مو یې زده هېڅ پروا نه لري. د دې خو څه اهمیت نشته، امپورټنس یې نشته. که څه هم دا د الله کلام دی، نو که د الله کلام صحیح ونه وایي نو کیش به ووایو. نو د دې له خاطره کمه تر هغه پورې چې ژوندی یو باید کوشش خو وکړو. کوشش شرط دی او د کوشش سره هر شی کېدای سي. د پرایورټي خبره ده چې کوم شی ستاسې په نظر کې اهمیت لري. د حدیث ډېر غټ او ناموره راوي و. حافظ ذهبي هغه د امام وقت په نامه سره یادوي. د صحابي او تابعینو د جماعت څخه ډېره ګټه اخیستې ده. په صحابهو کې د ابن ایوب انصاري، انس ابن مالک، جابر چې دا اوس موږ یو روایت ځینې وکړي، ابو امامه، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عبدالله بن زبیر، ابو قتاده، حضرت عایشه، د دوی څخه یې حدیث زده کړه، د دوی څخه یې علم حاصل کړي. یعنې تاسې خپله وګورئ چې د محمد بن منقدر استادان څوک وه. مشهور صحابه کرام وه او په تابعینو کې سید ابن مسیب، عروة بن زبير، معاذ ابن عبد الرحمن، سيد ابن عبد الرحمن ابن يربوع او نور هم دي. ابن اویانه وایي چې دی د صدق غوږ و. صدق څه ته وایي؟ یعنې حقیقت، رښتیا، یعنې د حقیقت غوږ و. یعنې که تاسې د ده سره کښېنئ نو داسې حقیقت او رښتینې خبرې کوي، یعنې د ده ټولې خبرې په حقیقت باندې مبني وه. موږ په عام ډول کوم محافل خوښوو، کوم محافل موږ انجوی کوو؟ هلته چې خندا او مسخرې وي، که څه هم هغه د درواغو یې، د چا د درواغو تعریف کول، په چا باندې مسخرې کول او د هغه رقم نور. نو موږ سوه وایي دا مې ډېر انجوی، ډېر مزې مې ځینې واخیستلې. که څه هم د ده په باره کې څه راځي چې دی د حقیقت غوږ و. یعنې یوه غلطه خبره یې هم نه کوله، یو درواغ یې هم خپل د ژبې څخه نه راباسئ. ډېر غټ نیک خلک د ده خواته راتله او کښېنستل. صلحه د ده په مجلس کې کښېنستل. داسې شخص و چې کله ده وویل چې دا د الله او د هغه د رسولو خبره ده، نو چا به دوامه خبره نه ورباندې کوله، فورا یې عمل ورباندې کوي. یعنې دونه وزن و د ده په خبرو کې. ګورې بعض وخت موږ هم دا خلکو ته وایو چې ګوره دا حدیث دی، دا د الله وینا ده او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دی. خپل اولادو ته دا وایو، شاوخوا ته خپلوانو ته، عزیزانو ته دا وایو، مګر څوک دی چې واوري؟ هېڅوک زموږ دا خبرې نه اوري. وجه یې څه ده؟ ولې زموږ خبرې نه اوري؟ محمد بن منقدر که یو وارې وویل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو چا به دوامه خبره نه کوله، بس هغه خبره به یې منل او دا د هغه خاصیت و. هېچا په خبرې کې داسې تاثیر نه و لکه د ده په خبرو کې چې و. دلته خو خبره د کردار ده نه؟ او چا چې د ده څخه استفاده وکړه، یعنې د ده شاګردان څوک وه؟ تر ټولو د مخه د ده خپل د زوی نوم راځي، یوسف او منکدر او وراره یې ابراهیم، او په عامو خلکو کې عمر بن دینار، امام زهري، ایوب النس بن عبید، امام جعفر بن صادق، هشام بن عروة، يحيى بن سعيد، ابن جريج،
دا ټول د شاګردان وو. ډېر ائمه د شاګردان وو. په فقه او فتوا کې هم د ډېر مهارت وو او د مدینه په غټو فقهاو کې د شمار راځي. د خپل د نفس سره ډېره سختي کوله، یعنی خپل د زړه خبرې یې ډېر لږ منلې. ابن مالک وایي چې هغه د عابد او زاهدترین خلکو څخه و. د ده په زړه کې د الله دونه خوف و دونه ویرې وه چې په قرآن په ویلو سره بې اختیاره ژړا د سترګو څخه بهېدل. یو وخت د شپې په تهجد کې د قرآن تلاوت کوي چې یو آیت ته چې ورسېدی نو ډېر یې وژړل. نو سهار لا د هغه د ژړا اثار وه. نو یو چا ځینې وپوښتله چې ستا نن داسې حالت ولیدې؟ نو هغه وویل چې نن چې ما قرآن تلاوت کوي، کله چې دغه آیت ته ورسېدلمه نو ما ضبط نه سوی کولی. آیت کوم و؟ د هغه خلکو لپاره به د الله د جانبه داسې شی ظاهر سي چې هغه به یې ګمان لا نه کوي. او داسې وخت کېږي، دغسې وخت کېږي چې په دنیا کې هم انسان باندې داسې یو کار وسي چې هغه ته یې ګمان لا نه وي. مګر دنیا خو تېرېږي. دلته د آخرت فکر وکړي چې د مرګه بعد انسان ته داسې یو شی مخته ورغی چې په هغه باندې د هغه خیال لا نه یې راغلی. ګورې موږ خپل په باره کې د څومره خوشبحنیانو شکار یو. موږ ځان ته ډېر تسلي ورکوو، په ډېر تسلي کې یو. نو په دغه چې په زړه کې مو یې هغه کوو، او که مو زړونه غواړي نه یې کوو. دغسې دی که نه دی؟ موږ خپل ځان ته څه تسلي ورکوو چې ښه فرښتې به راسي او زموږ ځان به زموږ څخه واخلي، زموږ روح به واخلي، جنت ته به ولاړ سو، زموږ قبر به ډېر راحته او ډېر ښه وي. خو که موږ ته دا فکر یې چې د مرګ فرښتې به څنګه راځي، نو زموږ حال به څنګه وي؟ نو موږ به هېڅ شی نه سو کولی. نو موږ په دې کې فکر وکړو چې په قبر کې به نکیر و منکر څنګه راځي، حساب او کتاب به څنګه وي. موږ به بې چینه نه سو. که موږ ته د دې فکر وي چې د قیامت په ورځ به موږ د کوم حجم څخه ولاړېږو، یعنې انسان به د هغو سره وي چې دی محبت سره کوي، نو موږ به د چا په ډلې کې یو؟ نو زموږ دا ارامي به ختمه سي. نو بیا موږ یو کار کوو. نو دا آیت دی ډېر وژړوئ چې د الله د لورې به په دوی باندې داسې شیان راسي چې د ده خیال به لا نه وي. ګورئ مثال دی مثال دی سلیبریټي مړ سي، نو د هغه په جنازې کې څومره خلک د کم ځایو څخه راغلي، څومره اعلی خلک موجود دي، او قبر یې په یو ډېر ښکلي ډول ورته جوړ کوي، جنازه یې په یو ډېر ښه ډول سره کوي، سلامیانې کېږي. مګر معلوم خو نه دي چې دننه څه روان دي. نو په دې کې معلومېږي چې د باندې څخه دننه والا ته څه نه معلومېږي. نو په دغه آیت راځي چې هغه ته به احساس کوي چې دننه به څه روان دي. نو په دې خبرې سره به د حالت غیر کېدی، خرابېدی. نو ابي مالک وایي د حدیث په روایت کولو سره یا هم بیان کولو سره به هم د ده حالت داسې کېدی. ده به د حج سره هم ډېر شوق درلودی. د مکروز کېدو په حالت کې هم د حج کوي. یو چا په ده باندې ډېر اعتراض وکړي چې په تا باندې دونه قرض باندې بیا هم ته حج کوې؟ نو هغه ورته وویل چې حج خپله د قرض د ادا کولو ډېر مددګاره دی. لکه څنګه چې په یو حدیث کې راځي چې د فقر او نیستي علاج حج دی، د حج بعد عمره یا عمره د عمرې بعد حج. ویې فرمایل حج خپله ده قرض په ادا کولو کې مددګاره دی. حج ته به ځو، هلته به دعاوې کوو، نو حج به مو ادا کېږي. الله به زموږ سره کومک وکړي. او کله چې حج ته تلې یوازې نه تلې، خپل اولادونه او ښځه یې د ځان سره بوتله. نو یو چا ځینې وپوښتل چې ځې خو لاړ شه، نو ستا د شوقې دا ټولې د ځان سره بیایې. ویې فرمایل دوی زه د خدای لوري ته پېش کومه. او د ده په باره کې دا هم راځي چې د ده په کتلو سره به په خلکو کې اصلاح راتلل، یوازې په کتلو سره. ګورئ دا څومره غټه کوالټي ده، څومره غټ کیفیت دی. او د دې شهادت چا ورکړی دی؟ امام مالک. کوم عام شخص نه دی ورکړی. امام مالک وایي کوم چې زه خپل په زړه کې شخصي احساس کوم یا زما زړه داسې مزمحل کېږي، نو زه د ده په مجلس کې کښېنم
او د دې نتیجه به دا وه چې د څو ورځو لپاره به زما نفس زما لپاره مبعوث و. ما ته به خپل ځان ښه نه معلومېدی. یعنې انسان چې د یو بل چا سره کښېني د هغه د مجلس څخه د هغه د طرز عمل څخه شیان زده کوي، په ځان کې بدلون ویني او بیا کمپیریزن کوي چې زه څه کوم. که زموږ مخته ښه مثالونه نه یم نو موږ ځان ته ډېر ښه فکر کوو. دا یو ډېر عامه خبره ده. که موږ ته یو ښه شخص نظر ته رانهسي تر خپل ځان نو موږ ځان ته ډېر ښه وایو، او که یې نو موږ ته دا خیال راځي چې زه چیرې ولاړ یم. دا یو قدرتي ډول باندې اثر کوي. امام مالک دا ویل چې زما په زړه کې که داسې خبره راشوه نو زه به د ده په مجلس کې کښېنستلم، خپل ځان به مې د هغه سره کمپیر کوئ. یو چا د ده څخه وپوښتل چې ستاسې په نزد تر ټولو افضل عمل څه دی؟ یعنې د محمد بن منقدس څخه وپوښتل سوه چې ستا په نزد تر ټولو بهترین عمل څه دی؟ ویې فرمایل مسلمانان خوشحاله کول، یعنې د بل کیر کول، د بل پروا کول. ځینې وپوښتل شوه تر ټولو پسندیده دنیا کومه ده؟ یعنې په دنیا کې تر ټولو پسندیده شی څه دی؟ ویې فرمایل د دوستانو سره حسن سلوک، یعنې ټول دنیا سره هم ښه اخلاق کول، خو د ده سره ټولو څخه جویفل مومنټ څه و چې د خپل دوستانو سره حسن اخلاق وکړي. دا چې دی خپل د دوستانو په مجلس کې به ناست و. دا خو ظاهره خبره ده چې د صالحینو مجلس او د ښه دوستانو مجلس په دنیا کې جنت دی. چیرې چې انسان خپل غم هېروي، خپل د زړه خبرې شریکوي، یو بل څخه زده کوي او زده کوي یې، نو دا و محمد ابن منکدر چې د بهترین کلام، بهترین معاملې، بهترین مثال و. دا موضوع خو د گفتگو ډېره طویله ده، نو په دې مې یو ورځ موږ دا ټول گفتگو نسو بیان کولی. نو انشاءالله تعالی که د الله غوښتنه وه او ژوند و نو باقي حدیثونه به په آینده مجلس کې بیان کړو. او زه به تاسو ته یو هومورک درکړم چې انسان باید په ځان کې ډېر فکر وکړي. که چا ستاسې سره ښه وکړه هغه نوټ کړي، که چا ستاسې سره ښه خبره وکړه هغه نوټ کړي، ښه عمل یې درسره وکړي هغه نوټ کړي، حسن اخلاق یې درسره وکړي هغه نوټ کړي، او په دا نوټ کې وګوري چې په تاسې کې دا حسن اخلاق شته که نشته، خو په ځان کې راولئ. او که تاسې ته د یو چا خبره ښه ونه لګېدل، در باندې بده ولګېدل، ښه درته معلومه نه سوه، د حسن اخلاق څخه لرې درته معلومه سوه، هغه هم ولیکئ. ویې ګورئ چې په تاسې کې دا اخلاق شته، تاسو څنګه ځان اصلاح کړئ. نو یوازې به دا ټول موضوع زه تاسې ته لږ واضح کړم. اول دا چې زموږ کلام باید خوشګواره یې، باید واضح یې، یعنې په طبیعت کې باید ګردن یا هم تنګایي پیدا نه سي. او که پر دین باندې عمل کولو باندې زړه نه راځي نو بیا د صالحینو په مجلس کې کښېنئ، په ښه مجلسو کې د ښه دوستانو سره کښېنئ، تر څو چې زموږ زړه نرم سي او دین ته زموږ رغبت پیدا سي. او د هغه رقم دی ځینې وخت که موږ د صحیح خلکو په مجلس کې کښېنو نو موږ د هغوی څخه انفلوئنس کېږو. د دې په ځای چې موږ هغوی اصلاح کړو موږ کې غلطیانې پیدا کېږي. نو د دې څخه هم باید پرهیز وسي. نو یو بل دا چې باید کوشش وکړو چې ښه دوستان جوړ کړو. که ښه دوستان جوړ کړو نو ښه نظریې به موږ سره شیر کوو، خپل د زړه ښه خبرې به سره شیر کوو، په یو بل کې به اصلاح کوو. ځکه ښه دوست داسې دی چې هم ستاسې بد درته وایي، هم ستاسې ښه، تاسې خپل حقیقت ته پام کوي. او دا خو معلومه خبره ده چې دوستانو خبر په چا باندې بده هم نه لګېږي. تاسې هم د هغه بد ورته ویلی شي او هغه هم ستاسې بد درته ویلی شي. په دغه رقم په تاسې کې اصلاح راځي. انشاءالله که تاسې په شعوري ډول فکر وکړئ چې زه د بل کیر کوم، زه یې پروا کوم، نو انشاءالله بیا تاسې به افرټ وکړئ. موږ په دنیا کې د هر ښه شي لپاره افرټ کوو، کوشش کوو، خپل په لباس کې، کالو کې، سټایل کې، هر شی د بهتر څخه لا بهتر غواړو او کوشش کوو چې بهتر سي او اپډیټ کوو یې. نو انشاءالله چې کله موږ سنت او سیرت وایو نو د هغې سره به موږ خپل د اخلاق بهتري وکړو.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.